که ستا تعلق د زندګۍ د هرې شعبې سره دی او په هغه شعبه کې د کامیابۍ حاصلولو دپاره ته صرف په دې انتظار یې چې نن به لږه دمه وکړم او د سبا نه به محنت شروع کړم، نو ګوره یې واوره، دا د سبا دا لفظ دومره مضبوط زنجیر دی چې دا زنجیر چا په زرونو کاله کې هم نه دی مات کړی او دا سبا په زرونو کاله پس هم نه دی راغلی. خو بل طرف ته دا زنجیر ډیر په اسانه ماتېدی شي. د دې زنجیر د ماتولو دپاره د سبا لفظ په نن کې او د نن لفظ په وس کې بدلول پکار دي. د کامیابۍ او محنت دپاره د سبا انتظار مه کوه، هم وس پاسه او محنت شروع که. دوستانو، زما دا پیغام د زندګۍ د هرې شعبې والو دپاره دی، خو سپیشلی د طالب علمانو دپاره دی. د طالب علم پوره کال په دې انتظار کې تیر شي چې نن زه کار نشم کولی، د سبا نه به مطالعه شروع کم او د هغه نه پوره کال هم په دې انتظار کې تیر شي. زما ټولو طالب علمانو ته او د زندګۍ هر شعبې والا ته دا درخواست دی چې ته د کامیابۍ دپاره د سبا انتظار مه کوه، هم وس پاسه او محنت شروع که. ولې چې کامیابی په غیر د محنت نه نشي حاصلېدی. د کامیابۍ دپاره د محنت، استقامت او اوچتې حوصلې ضرورت دی. او چاته چې کامیابی په وراثت کې میلاو شوې ده، نو د هغې کامیابۍ هغه خوند نه وي کم کامیابي چې تا ته په محنت کې میلاو شي. زما د محنت نه دا مطلب بالکل نه دی چې ته د زندګۍ نور کارونه پرېږده او صرف محنت کوه او بس محنت کوه. ته د زندګۍ نور کارونه هم کوه، خپل اکسرسایز کوه، خپل گیم کوه، خپل نورې سرګرمیانې کوه، خو ته محنت له په 24 غنټې کې یو ټیم ورکه، په هغه ټیم باندې ضرور د خپل کتاب مطالعه کوه. د فیسبوک، یوټیوب، پبجي او موبایل نه لږ ټیم کټ کا او هغه ټیم خپل کتاب له ورکه. دا به ستا په زندګۍ کې ضرور په کار راشي. لہذا دا د سبا دا زنجیر مات کا او هم وس پاسه او محنت شروع کا. امید لرم چې دا وډوکیشن پیغام به ستاسو ضرور خوښ شوی وي. که دا پیغام یې خوښ شوی وي نو د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ. شکریه.